السلام علیکم قدرمن انجینر صاحبانو، یو ځل بیا ښه راغلو. نن در سره قدرمنو انجینر صاحبانو د دیوالونو په ډولونو باندې چې د خبرې کوم. د دیوالونو ځینې مهم ډولونه ټایپ اپ وال دی. ځینې دوستان شاید د دیوالونو په پیژندنه او د هغې اړونده کارونې ځای کې ستونزه ولري، نو په همدې خاطر چې دی نن د دیوالونو په ځینې مهمو ډولونو باندې رڼا اچوو چې ځینې مهم ډولونه یې په لاندې ډول دي: ریټیننګ وال دی، برسټ وال دی، پروټکشن وال دی، پراپټ وال دی، ریټرن وال دی، ریویټمنټ وال دی، وینګ وال دی، کټ اپ وال دی، هیډ وال دی، شیر وال دی، بیرنګ وال دی. انجینر صاحبانو راځو دغه هر یو ډول چې دی په لنډ ډول باندې تشریح کوو. نننۍ ویډیو کې چې دی انجینر صاحبانو صرف د دیوالونو په ډول باندې د هغه د استعمال په ساحه باندې رڼا اچوو. نور ویډیوګانې به چې دی د هر یو ډول لپاره ځانګړي کوو، د هغې ډیزاین، د هغې پرپوز کول، د هغې ګټې، د هغې زیانونو په اړه به نور ویډیوګانې جوړو. راځو اول ریټیننګ وال. ریټیننګ وال یا استنادي دیوال عبارت د هغه دیوال څخه دی چې د پرانه شوي یا ډکې شوي برخې لاندې برخې ته جوړیږي تر څو د هغې د ښویېدو څخه مخنیوی وکړي. ښه مثال یې دا دی چې کله سړک د غره یا غونډۍ په میلان لرونکي ساحه کې تیریږي نو د سړک لاندنۍ خواته پرانه یا ډکونکي مواد اچول کیږي. نو په دې صورت کې د دې دپاره چې پرانۍ خاوره ونه ښویېږي او په لاندنۍ برخه کې استنادي دیوال جوړیږي. دویم ډول چې دی انجینر صاحبانو برسټ وال دی. دا رنګه دیوالونه چې دی معمولا د کیندل شوي برخې مخې ته جوړیږي تر څو چپه نه شي او د سړک یا لارې د بندېدو څخه مخنیوی وکړي. او همدارنګه دا دیوالونه په هغې ځایونو کې په پام کې نیول کیږي چې د غره یا غونډۍ څخه تیریږي او ډبرې یا نور ښویېدونکي مواد راښویېږي. نو د هغه د مخنیوي دپاره د سړک د غره خواته دغه دیوال جوړیږي او مخه او شاخوا یې خالي وي تر څو د دیوال د شا په خالي برخه کې ښویېدونکي مواد ځای ونیسي او سړکونو ته د رالوېدو یا ښویېدو څخه مخنیوی وشي. یعنې د استنادي دیوالونو سره یې توپیر دا دی چې استنادي دیوالونه د سړک په لاندنۍ برخه کې جوړیږي او دغه دیوالونه چې دي د سړک په پورتنۍ برخه کې جوړیږي. انجینر صاحبانو تاسو به زیات لیدلي وي افغانستان جغرافیه په دې ډول باندې ده چې اکثره سړکونه د غرونو په غاړو کې تیریږي. دا ډول دیوالونه چې دي د دغه موادو د حرکات په نتیجه کې چې کوم سړکونه بندیږي د هغه د مخنیوي په خاطر او بل د واورو د برکوچونو په وخت کې چې دی دا ډیر زیات مؤثر تمامیږي. په هغه وخت کې چې دی دا جوړیږي چې کله د واورې د ښویېدو څخه مخنیوی کوي، سړک د بندېدو مخه نیسي. دریم ډول انجینر صاحبانو پروټکشن وال دی یا محافظوي دیوال دی. محافظوي دیوال چې دی هغه دیوال څخه عبارت دی چې د ځمکې سره کورونو او نورو برخو د حفاظت دپاره چې د سیلابونو، واورې ښویېدنې او نورو عواملو سره په خطر کې وي جوړیږي تر څو د ځمکې سره کورونو او دارنګه نورو ساختمانونو او شتمنیو څخه ساتنه او حفاظت وکړي. دغه رنګه دیوالونه چې دی معمولا د مخې خوا څخه مقاومت کوي او برعکس د نور دیوالونه چې دی انجینر صاحبانو د بکس یا شا طرف نه چې دی مقاومت کوي، فشارونه ورباندې واردېږي. خو دا ډول دیوالونه چې دی د مخې لخوا چې دی مقاومت کوي چې په انځورونو کې چې دی هر یو دیوال ډول چې دی تاسو کتلی شئ. څلورم ډول وال چې دی انجینر صاحبانو پراپټ وال دی. پراپټ وال عبارت د هغه دیوال څخه دی چې په غرنیو ساحو کې د سړک د ژور خوا یا د سیند د خوا پر غاړه جوړیږي تر څو د سیند یا کندې ته د موټر د لوېدو څخه مخنیوی وکړي. همدارنګه دغه دیوالونه د ساختمان یا کور په بام هم په پام کې نیول کیږي او دوه مهمې دندې لري په کورونو کې. اول د بام څخه د لوېدو مخنیوی وکړي. دوهم چې دی د ځان د پناه کولو، یعنې کله چې د بام څخه ګټه اخیستل کیږي مثلا د کالیو د مینځلو په وخت کې یا نورو معمولا انجینر صاحبانو کورونو چې دی اکثره واړه وي او د افغانستان کې چې دی اکثره ساحو کې یخ زیات وي. نو د دغه پراپټ وال چې دی یو ګټه دا ده چې زمونږ د ژمي په وخت کې چې دی د لمر څخه د استفادې لپاره د کورونو سر ته چې دی جګیږو نو د پراپټ وال چې دی ډیر مهم وي تر څو زمونږ پناهګاه هم شي او زمونږ د شیانو د لوېدو څخه چې دی مخنیوی وکړي. پنځم ډول چې دی ریټرن وال دی. دا رنګه دیوالونه معمولا د اپارتمانونو او په ساختمانونو کې چې دی جوړیږي او د انګلیسي یو حرف شکل لري او دنده یې هماغه دی چې د پرانۍ د ښویېدو څخه مخنیوی کوي. دا ډول دیوال چې دی انجینر صاحبانو تاسو یې په انځور کې ښه مشاهده کولی شئ. شپږم ډول انجینر صاحبانو ریویټمنټ وال دی.
کله چې یو برخه په لوړه ارتفاع سره په میلان لرونکي شکل پورانه شوي وي نو د پوراني ټول مخ چې د ډبرین پیدراو په څیر سنګ فرش کیږي تر څو د خاورې د پوراني برخې د استحکامیت سبب وګرځي او د خویدو څخه مخنیوي وکړي. دغه رنګ دیوالونو څخه په ابیاري سړک پلونو او داسې نورو برخو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي. انجنیر صاحبانو که تاسو ننګرهار ته راغلي یاستئ د درونټي بند مو کتلی وي د درونټي بند په لاندنۍ برخه کې بدنه کې برم برخه چې د ټوله د دغه یو سټون په واسطه چې دی پیچنګ شوي دا سټون په واسطه ریویټمنټ وال ورته جوړ شوی دی چې ډېر ښه پروټکټ کوي. نو دغه چې دی د اکثره د بندونو په برم برخه کې چې دی دغه ډول دیوالونه جوړیږي. اووم نمبر چې دی انجنیر صاحبانو وینګ وال دی. وینګ وال چې دی معمولا کله چې پل یا پلچک شتون ولري کارول کیږي یعنی عبارت د هغه دیوالونو څخه دی چې د پل یا پلچک څلور خواو ته جوړیږي او دنده یې تر څو اوبه په ښه ډول چې دی د پلچک یا د پل لاندې رهبري او تیری کړي او بله دنده یې دا ده تر څو د پل پورتنۍ او ښکتنۍ څلور غاړې او خواوې چې د اوبو په واسطه تخریب مخنیوی وشي چې په انځور کې ښه مشاهده. اتم نمبر کټاپ وال. کټاپ وال عبارت د هغه دیوال څخه دی چې په لاندنۍ برخه یا ډاون سټریم برخه د پل پلچک واش او داسې نورو ساختمانونو د سیند په تل کې جوړیږي او دنده یې دا ده چې د اوبو په واسطه د سیند د بستر د ژورېدو او تخریب څخه مخنیوی وکړي. یعنې دا رنګه دیوالونه معمولا په هغو ځایونو کې په پام کې نیول کیږي چې د اوبو سره یې سر و کار وي. کټاپ والونه چې دی انجنیر صاحبانو ډېر زیات اهمیت لري. که چیرې موږ د هغه ساختمانونه چې د اوبو سره یا د سیلابونو سره مستقیما په تماس کې وي د هغوی لپاره موږ کټاپ والونه په نظر کې ونه نیسو نو هغه به په ډېر کم وخت کې چې دی تخریب شي چې عمده لامل به یې د ایروژن وي. سکورینګ به رامنځته کیږي. ایروژن به چې دی په بستر کې رامنځته کیږي چې په نتیجه کې به یې زموږ ساختمانونه ډېر زر له منځه ځي. لکه په تیر کال کې چې دی تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کابل د کمپنۍ ساحه کې چې دی یو پل هغه د همدغې مشکل له امله چې دی له منځه ولاړه چې هغه کټاپ والې چپه شوی و او سکورینګ د پل تر مسیر پورې ځان را رسولی و چې په نتیجه کې پل د منځه ولاړه. نهم نمبر چې دی هیډ وال دی. هیډ وال چې دی عبارت د هغه دیوال څخه دی چې په هغه برخو کې پلچکونه او نور ساختمانونو په سر باندې جوړیږي چې په هغه باندې ډېرې پرکاري راغلی وي نو د دې په خاطر چې خاوره راونه خویږي او د پلچکو د بندېدو باعث نشي نو د پلچک په سر باندې چې دی دغه ډول دیوالونه جوړیږي یعنې دنده یې چې دا د خاورې د خویدو څخه مخنیوی کول دي. زموږ نننۍ ویډیو انجنیر صاحبانو تر همدې ځای پورې وه. تاسو کولی شئ که کومه پوښتنه سوال ولرئ زموږ سره په دې ادرسونو باندې چې دی شریکولی شئ او لیکنه د انجنیر ضیاءالمل افغان وه. مننه. کور مو ودان.